یو حکیم یو مریض چا راوست ورته حکیم صاحب دا بیمار دی خېټه خرابه ده وی خاویو هغه حکیم د جمال کوټه جلاب ورکړ چې جلاب ورکړ نو مریض دستونه جاری شو چې دستونه جاری شو نو حکیم له سره راغی وی صاحب داغه خو دستونه ودرېږي نه ویلی پرې د خیر دی نه دی ودرېږي چې دا فاسده ماده تیوزي دې ته ښه سوچ کوئ پاکستان داسې مثال دی سړی کټ کې پرېوت او کټ نه لکه د بمبې غوندې روان بیا راغی وی حکیم صاحب خو د لا د باده پرېوتو بلکل خوځېدی نشي ویل خیر دی صبر کوئ چې دا فاسده ماده تیوزي په درېیم ځل وله راغی وی سنکدنې شو ویل صبر کوئ چې دا فاسده ماده تیوزي په څلورم ځل وله راغی وی حکیم صاحب خو مړ شو ویل د مرګ خیر دی خو چې دا فاسده ماده پکې پاتې نه شي تاسو خیال راغی پردي بچي حلال شي وی د دې خیر دی د فکر خبره نه ده انشاءالله خیر بشي څنګه به خیر شي زه خو غرق شم تباه شم کور مې وران شو ته خیر دا خو عمر فاروق غوندې ایمان پکار په منبر ولاړو قسم یې وخوړو چې زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي که د دریای دجله په غاړه یو سپی د تندې مړ شو نو الله به تپوس د عمر فاروق نه کوي سپی د تندې مړ شو اوم به هم تپوس الله زما نه کوي ایمان خو دې ته وایي نو زما عزیزانو مونږ قطعا د پاکستان حکومت د تحقیقاتو د حکم نه مطمئن نه یو چې زما کور وران شي ستا حکم د تحقیقاتو دی ستا کپړه وخوري زه مړ شم نه تو زما تحقیق اډو کومه یو ښځه وه میړی ناجوړه ویلې ښځې خیر دی که زه مړ شم ویل وخت به دې تېرل سړیه چې نه دې وینم توره ګیره مه دې زوی وی او مه دې لور چې ته نه یې زوی دې م خدای ووه او لور دې م خدای ووه نو عزیزانو عرض دا وه چې دا قوم تر اوسه پورې اوده دی دا قوم چې پوهېږي نو د اسرافیل علیه السلام شپېلی به غږېدلي قیامت به دا تر اوسه پورې ویښ نه دي دې قوم تر اوسه پورې دا محسوس کړې نه ده چې زه یو آزاد قوم ځکه چې ته ازادۍ ته چا پرېښی نه نو آزاد پڅوي د دې علاج څه دی د دې علاج دا دی چې کوم طرف نه دا بلا را روانه ده دغه طرف سره خبرې وکئ دغه طرف سره جرګه وکئ دغه طرف دپاره لار سوچ کوي په دې خو نه کېږي چې زه مړ شم او ته راشې زما تپوس ته نه سوچ په دې وکړه چې ستا د طرفه دا تود باد ماله ولې راځي دا خبره یا تاسو پوهېږئ یا نه پوهېږئ دا خلق پې پوهېږي چې د دې شي انسداد به کېږي څنګه دا شی به بندېږي څنګه دا دوی پې پوهېږي کوي یې ولې نه په دې څه پوهېږم کوي یې ولې نه کوي یې ځکه نه چې په چا ورېږي نو په مونږ راسسېږي خلکو نیستی ور پورې غوسې شوې دا د امریکې مهربانۍ چې دي نیستی ور پورې غوسې شوې امریکا به تاسو کباب کوي تاسو ورشه د لیبیا څه ګناه وه چې امریکې پې بمباري وکړه او پاکستان پې چپ ولې پاتې شو ولې بحیثیت مسلمان د لیبیا د خلکو دا حق و چې پاکستان هم ویلی وی چې امریکې بد وکړه او دا یې مذمت کړی خبر نه لیبیان دا زمونږ دا د خدای کمقل نه دی دا خلک پوهېږي نه والله العظیم که په خبره پوهېږي زما عزیزانو سرحد پورې مې دا باس درته وکړو چې سدرة المنتها سرحد دی مجال نشته چې د لاندې دنیا دې ځای نه بره لاړه شي او د بره دنیا هغه ځای نه لاندې راشي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځای کې دا مباحثه جبریل سره کېږي یو بزرگ دی هغه دا واقع د حدیث نظم کې ویلی دا ځای لږ په غور واورئ چې لامکان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم رسی د الله شان اقدس علماء وایي چې دغه وخت کې د الله او د رسول په منځ کې یو گز فاصله وه د قرب یو گز او دغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جسم عنصري سره د الله په دیدار باندې مشرف دیدار ورته مکمل اوس ورسره دا ویلی شو چې دا حال به دنیا کې چاته نه وي تاسو خیال وکړئ عام طور د عشق رازونه چې دي دا پټ د عشق راز چې کوم عاشق فاش عاشق په سلی خېږي تاسو به اورېدلي چې منصور دا د فنا فی الله مقام دی دې ته استغراق فی الله وایي چې د یو سړي دا ژوند ټول الله شي او بالکل دې مستغرق شي
دا اللہ پا دے شان نو چی دے مستغرق نو دے استغراق مقام دائی چی بیا ہر طرف تا گوری نو ملا اللہ بلا لیکن عشق کی سڑے استغراق راش ایو شاعر وہی چی معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا ہے دا معشوقی مقام دا دی کہ قیامت کے مجنون دا اللہ جلوی اگوری تو دے بچلی کی قدام لیلا فی اللہ دے یو استغراق فی الرسول دے یو استغراق فی الشیخ پنشی دادلے والا مون یو نبی زمون دا ملک دا پیران میران کدی تاسو بم نیولی را نیولی مون دا ام نیولی را نیولی دا غریبان واللہ کا پدے سولا پاندے پدغی پوئیگی چی پوڑی کی واسکٹا چھولے و جیب کے سورواچے و دعا بو کامیاب کاغل ورشی چگلائی پسے زم ہستاز دعا ہو گئے یا اللہ کامیابی کسو پرشی جدا پردے خزا تختو ما دوارت گئے یا اللہ کے ہوتا ہے دا دغا خلق دا نہ استغراق فی اللہ تی جنی ہو نہ استغراق فی رسول تی جنی ہو نہ استغراق فی شیخ تی دا مون گوندے لم یبج گانا عرض داو چی منصور عرشی قبلی دنو اللہ نے حتیٰ کہ زان تبع قتل اللہ نو انا الحق چی انا الحق ہوئے نو ملیان رہونی ہوئے جتا زان تا خدای ہوئے ہو نینی سے اغبیا انا الحق خلا صدا چلے مرائی کے پڑے اور واچلو چی پانسی آرسین چگے والی جی انا الحق شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ دغا وحلوی ولی و بزرگ دے دشپے ناس تے نیم اشپدا و اللہ تے التجاؤ کا شیخ شبلی سوال کرد بدر حضرت کریم منصور را چرا بدار کر دے رحیم دا منصور دے ولی پا دارو خیدی آواز ورطاوشو چی منصور بود واقف اسرار سر دوست ہر کس کے سر را فاش کنت کی سزائے اوست اے شیخ شبلی منصور بود واقف اسرار سر دوست ہر کس کے سر را فاش کنت کی سزائے اوست منصور میں ذکر پدارو خجولو چی ماورت دیارے رازو نہ خودلی کم عاشق چی دیارے راز فاش کی ماغلہ دا سزاور کول پکار بس خیال رکھ عرض داو چی پدیدار مشرف شو کوئی اجازت دا حل ویلو نشو او بیا سوخت کے دا اللہ عز اسمہ سرا مذاکرات شروع ماتا استویلیو چی علماء وائی چی دا معراج پشپا باندے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا اللہ پا منس کے فاصلہ چوا غیا و گز قرآن کریم کے راضی دنا فتدلہ علماء وائی چی دا دے تراجم باز دادی چی دغل تنا قرب دا جبرائیل علیہ السلام مراد دے دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض علماء وائی چی نا قاب قوسین او ادنا چی راضی قرآن کے نو قوسین چی دے اغا کتاسو دلی دلی بھی لیندہ کہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طول عمر درش پہ تکالا و درش پہ تکالا کے سلویخ کالا اغا زمانہ واچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نبوت نو ورکرلش و سلویختم کال نبوت ورکرش او بیا زمانہ دا نبوت چوا اغا درویش کال علماء محققین ادی کی لگ وندے اختلاف دے چھے معراج چھے دے دا نبوت پسویم کال باندے شوے تاسو خیالو کہ عام طور منگ ہو داورو چھے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شوے لیکن معراج شوے دا نبوت پسویم کال باندے ادی کی مختلف قسم روایات دا حضرات علماء کرام روایات دیر دی محققین وائی چھے معراج چھے دے دا نبوت پا پنزم کال باندے شوے یعنی سلوختم کال چھے نبوت ورکرے شو او پنز کال تیر شو نبیا معراج اس معراج طور و طریقہ سوا اگر کافی حدا پورے بیان ماستاسو پا مخ کے کرے عزیزانو کا تاسو
خیال وکړئ نو دا دور چې ډېر سخت دور، دا د ابو جهل لویه سرداري وه په مکه کې، دا لوی سردار و، دا لوی صنادید د قریشو چې دا ژوندي وو. په دغه زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د توحید آواز کړ. که تاسو خیال وکړئ د توحید چغې مونږ هم وهو او دام وایو چې مونږ حق دین یو یا حق پرست یو یا حق وایو. او که دغه دور تاسو لغوندې مطالعه کړ چې یو زلمی دی، مور نشتا، پلار نشتا، رور نشتا، خور نشتا، کل هم عزیزان، تربوران، قوم، قبیله، دا ټول په یو طرف دی او یو مذهب او دا هغه مذهب دی چې د یو سړي په کوټه کې شپېته بوتان پراته دي او هغې ته خدایان وایي. او په دغه وخت کې سردار کونین صلی الله علیه وسلم هغه ورته آواز کوي چې وحدو ربکم، الله یو وګڼئ، دا تاسو چې چاته خدای وایي دا خدایان نه دي. نو دا ډېر سخت وخت، دا پته همغه چاته لګي چې په دغه وخت کې څوک پکې مبتلا او بیا د عمر فاروق غوندې سړی چې دام خلاف چا به چې اسې کاږه وکته نو ده به ترې سر غورځو. دا دغه دور عزیزانو. په دغه وخت کې 15 کاله چې تیر شو نو معراج وشو. معراج بیا د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې او هغې نه بیا پورته عروج عزیزانو. خبره دې ځای پورې رسېدلې وه چې سدرة المنتهى ته څه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېده نو دغه وخت کې جبریل ورسره و. جبریل علیه السلام فرمایل چې صاحب زه دې ځای نه مخکې نشم، دا هغه سرحد دی چې دې ځای نه پورته د مقربو ملایکو هم د تلو اجازت نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا خو ښه خبره نه ده چې تر دې ځایه را سره رالې او دې ځای نه مخکې نه ځي. زه چې ځو محدثین وایي چې جبریل علیه السلام ورته فرمایل چې نه صاحب دې ځای نه مخکې ما ته د تلو اجازت نشته. عطا الله شاه بخاري رحمه الله تعالی و تبارک هغه به وایي چې کاش چې دغه ځای کې د جبریل په ځای زه وی، والله چې پیغمبر راته وایي چې راځه چې زه ورسره تللی، چې پیغمبر سره زه روان وی نو چرې به خدای واپس کړی نه وی. خیر دا یو ذوقي او عاشقانه خبره. علما وایي چې سدرة المنتهى نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې شو نو دغه وخت کې یو لار ورته وښودی شوه چې په دې لار راځه. اوس سدرة المنتهى د اووم اسمان د پاسه یو ځای او دا د پاس دنیا او د لاندې دنیا سرحد دی. لاندې دنیا دې ځای نه پورته نشي تللی او د پاس دنیا دې ځای نه لاندې نشي راتلی. سرحد ټکی مې ووایي تاسو سرحدونه خو به پېژنئ ځکه چې کابل سرحد دی او د ایران سرحد دی او د انډیا سرحد دی وغیره. که خیال وکړئ د الله سرحد چې و هغه و چې جبریل بم تینا قدم اخوا کولی نه شو. د پاکستان سرحدونه وګوره چې روزانه پې بمونه راتېرېږي او د پاکستان سرحد ته پته نه لګي. پردي بچي او پردي کورونه پې کباب کېږي او دوی ته پته نه. بہرحال وہی تم دیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کی. د حکومت کولو منشا دائی چې چا کې د قوم او د ملک د خدمت کولو اهلیت وي. چا کې چې د قوم او د ملک کولو خدمت کولو اهلیت نه وي هغې خلقو ته حکومت کول پکار نه. هغه خلق د حکومت کولو قابل نه دي. کم حکومت چې د پردو بچو او د پردو کورونو حفاظت نشي کولی هغه حکومت کې اهلیت نشته د دې چې د ملک حکمراني. په دې خو نه کېږي که نه زما کور روان شو او تراشه زما تپوس ته او درمیان قار دریا درمیان قار دریا ہم چو بندم کر دئی باز میں گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش. دریاب کې دی وغورځولم او بیا راته آواز کې چې پام کوه چې لمنې لمدې نه کړي. ودې م غورځولم او بیا وایې چې لمنې لمدې نه کړي. نو عزیزانو دوی له چل نه ورځي د حکومت، دا اهل نه دي د دې چې دا د ملک حکمراني. سرحد معنا دا ده
چې سرحد پار کی او درېډار غوندې ټول حکومت ته پته ولګي چې بے پاسپورټه یو سړي سرحد را پار کړي، بیا هله سړی د حکومت کولو اهل خبر نه، ته پته نشته. اوس سړی ځان څنګه ساتي؟ د ځان ساتلو علاج دا دی ته چې پوهې چې یو طرف نه په ما باندې سیلاب را روان دی، ته به حیثیت حکمران تا ته پته ده چې هغې ته بند واچوې یا وجه معلومه کړي چې دا سیلاب راځي ولې، د دې وجه به معلومه. که ته د سیلاب نه وجه معلومولی شي نه ورته بند اچولی شي بیا ته حکمران د څه خبرې. دا وزیر اعظم ماشاء اللہ عمر کے لیے ختم ہو گیا. مونږ ماشاء اللہ نه ختم، ماشاء اللہ نه که یریږي غله به یریږي، ډاکوان به یریږي، د قوم او د ملت تکیې خوړونکي به یریږي، مونږ ولې یریږو؟ په دې نمبر 150 کالو نه تاسو اورئ مارشل اللهي که غیر مارشل اللهي مونږ کې فرق نه راځي، مونږ ولې یریږو؟ په دې ما خوشحاله چې ما مارشل الله لري. الله فرمایي چې زما او زما د محبوب په منځ کې دومره فاصله وه لکه د لیندې په منځ کې چې څومره تار، نو هغه تار یا ګز وي یا 100 ګز. نو بعض علما وایي چې قاب قوسین دلته هغه قرب مراد دی چې د معراج په شپه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله سره شو. اوس که تاسو خیال وکئ د الله او د هغه د محبوب په منځ کې چې کوم راز و نیاز، نو د عشق راز و نیاز چې دی هغه عام خلقو ته خو پته نه چې ملائکو ته هم پته نه. یو بزرګ وایي میان عاشق و معشوق رمز است کرام کاتبین را هم خبر نه. د عاشق او د معشوقې منځ کې یو داسې رمز وي چې د کرام کاتبین ملائکو ته هم پته نه چې دا څه شی. نو هغه راز و نیاز چې کوم د الله او د هغه د محبوب په منځ کې نو په هغې یا الله پوه دی او یا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نورې خبرې چې کومې شوي دي هغه دا دي چې الله ورته وفرمایل چې حبیبه ته چې د دنیا نه راتلې نو د دنیا دستور دا دی چې یو دوست بل دوست ته ځي نو څه تحفه او ډالۍ ځان سره وي. نو ته چې د دنیا نه راتلې تا ماله څه تحفه راوړې؟ اوس دې مقام کې د نبوت شان ګوره او د عقل انتها ګوره. تحفه او ډالۍ پیش کوي ورته او د الله د شان مناسب پیش کوي. دین هم لږ سبق والی چې هر سړي سره چې خبرې کوي نو د هغه د شان مناسب به کوي. چاله چې تحفه او ډالۍ وړي نو د هغه د شان مناسب به وړي. هر سړي سره به